چیرې د چا بواسیر وي نو د هغې زر ټیک کېدو دپاره داسې یو اسان علاج زه تاسو ته ښیم چې دا علاج تاسو ځان ته په کور کې هم کولی شئ. نو د ټولو نه اول په سکرین باندې کوم هایډروکورټیسون کریم چې تاسو ته لیدی شي دا په هغه ځای باندې لګوئ په کوم ځای باندې چې د بواسیرو علامات وي چې د دې سره په هغه ځای کې که پړسوب یا خارښت کوي یا ورسره زخم وي نو دا درې واړه څیزونه ورسره زر ټیک کیږي او د دې سره تاسو ته په سکرین باندې کوم لوډوکین چې لیدی شي دا هم ورسره تاسو په هغه ځای باندې استعمالولی شي چې د دې سره ستاسو په هغه ځای باندې هغه درد کم چې د بواسیرو د وجود کیږي هغه ورسره خاموش کیږي. او دریم داسې خوراک زیات کوي چې په هغې کې د فایبر مقدار زیات وي یعنی فایبر یو داسې څیز دی چې دا ستاسو معدې او خېټې ته کله لاړ شي نو ستاسو په خېټه کې کم ترتیب چې د غټو بول وي هغه برابروي او په هغې کې سختوالی نه راولي او تاسو ته فایده هم درکوي چې د دې سره د بواسیرو کم علامات وي هغه ټیک کېدو طرف ته روان شي. او فایبر په شنه سبزي او په فروټ کې ډېر زیات وي. او څلورم تاسو اوبه ډېرې زیاتې څښئ چې ستاسو په خېټه کې ورسره سختوالی نه راځي ځکه چې کله ستاسو په خېټه کې ورسره سختوالی راځي نو د دې سره ستاسو بواسیر زیاتېږي او کمیږي نه. او پنځم تاسو اسپیغول خامخا استعمالوئ چې د دې سره ستاسو په خېټه کې بهتروالی هم راځي او که چیرې چاته بواسیر وي په هغې کې کموالی هم ورسره راځي. او شپږم تاسو په یو ټب کې به تړمې اوبه راوالئ او په هغې کې د 15 نه 19 تر 20 منټو پورې تاسو پکې ناستې کوئ لکه څنګه تاسو ته په تصویر کې لیدی شي دغه شان. او دا په پاکستان کې څوک نه کوي خو د پاکستان نه بهر ډېر زیات مریضان دا ترتیب کوي چې د دې سره په بواسیرو کې بهتروالی راځي او تاسو ته چې کومه بواسیرو مسله وي دا ورسره ټیک کېدو طرف ته را روانه شي. نو که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډ سره شیر کړئ او دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه. الله حافظ.